जन्नत के बा अल्लाह का कुव्वत दर के पैदा की ची तासु बखुदाई लीदे शो द यौ जन्नती ताकत बा द अतिया पालवानान उम्र او د یو پهلوان طاقت با د جنتی د دنیا د اتیا پهلوانانو مړی نو گویا د یو انسان قوت با اتیا ځلې اتیا څو شو شپږ سوه څلوېښت کسان عمره به د ادنا جنتی قوت شپږ سوه څلوېښت کسان او د یو جنتی به اویا ښځې وي دا د ادنا جنتی ښځې به اویا وي د اعلی جنتی خو بیا ډېرې زیات دي یو ځای کې مې دا خبره کړې وه ما ته وی چې یاره مولانا صاحب زه به د اویا ښځې ځان نه کټ ولې کړم چې یوه پرېږدم مال ولې ویل زه دې دنیا کې یوې نه په اور کې پروت یم نو چې په جنت کې له اویا را په غاړه کوي اوس تاسو به مړه کې دا وایي چې د دې دنیا دې ښځو ته وګورئ الله دې امان راکړي دا زمونږ ښځې وګوره وایم چې په دې اړه کې ټول ښه پوهېږئ دا ښځو والا چې هره ورځ دا ښځې د کیمکولو دي که نه دي وایي په ایمان وایي بلکل یو ته جوړ ډېر تنګ دی هره عزیزانو اوس هغه سړي رښتیا وویل چې ما نه دا نورې کټ کړي ځکه چې هغه دا خیال کړی چې دا ښځې به هم د دنیا د ښځو په شان ما ته الله دا ښځې به څنګه وي دا ښځې به داسي چې د کمې ورځې نه الله پیدا کړي د هغه ورځې نه به د دې په سترګو پردی سړی نه وي لګېدلی دا تاسو اهل جنتو دپاره چې کومې حورې خدای پیدا کړي دي نو د دې حورو په نظر به پردی سړی نه وي راغلی اوس نه تاسو دپاره الاټمنټ شوی پردی سړی به په نظر نه وي راغلی